بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو که یو کس د دې خبرې خوښمند دي چې زه د ناګهاني آفت او مصیبت نه بچ شم، ناګهاني مرګ نه دې زه بچ شم، ما ته دې ناګهاني مرګ را نشي، څه ناګهاني مصیبت دې په ما باندې راپرو نه ځي، څه آفت دې په ما باندې راپرو نه ځي. د هغې رونو د هغې خویندو دپاره د بسم الله شریف دا وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده. طریقه یې درته ښیمه. نن ډېره زیاته مختصره وظیفه ده لیکن ډېره لویه پیدې ده. که کوم انسان د شپې دا وظیفه کوي نو هغه انسان به ثابته شپه د الله جل جلاله په حفاظت کې تیروي، یعنې د هغې نه به غلا نه کیږي، د جناتو د شر نه به محفوظ وي، د غلانو د شر نه به محفوظ وي، د نورو نارواو خلکو د شر نه به محفوظ وي، ان تر دې چې د هر قسم شر نه به دا انسان محفوظه وي. دې نه علاوه دې انسان ته به ناګهاني مرګ نه راځي، الله به د ناګهاني مرګ نه محفوظ ساتي. بله خبره چې ناګهاني مصیبت او آفت به دې ته نه رسي، هیڅ قسم تکلیف به دې ته نه رسي، او دا انسان به د الله جل جلاله په حفاظت کې اوسیږي. دومره مبارکه وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم ده. راځي طریقې درته ښیم، ډېره زیاته اسانه ده. کله چې تاسو سملی د سملاستو په وخت کې 21 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم وایي، او ډېره ښه خبره دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او په خپل ځان باندې شوب کې، یعنی په دې لاسونو باندې شوب کې، او بیا د لاسونو په تمام بدن باندې راکاږئ، او د هغې نه پس 3 ځله قل اعوذ برب الفلق صورت او 3 ځله قل اعوذ برب الناس، دغه دواړه صورتونه به تر د اخره پورې وی. دا ووایه او په لاسونو باندې شوب که او په ټول بدن باندې راکاږه، او د هغې نه پس آیات الکرسی یو پیڼۍ ووایه او په لاسونو باندې شوب که او په ټول بدن باندې راکاږه. لکه بعضې ملګرو ته کمنټ کړو وایي څه داسې خاص عمل راته وښوه چې په چا باندې جادو او کوډې شوي وي نو چې هغه به سره ختم شي، یا په چا باندې تعویض شوي او د تعویضو سره ختم شي. نو د هغې وروڼو دپاره خو ما مخکې 2 ویډیوګانې هغه شیر کړي دي، هغوی که لاندې راشي نو او په دې چینل کې لاندې وګورئ، لاندې وکې کوم دی اوازې لیکل شوي دي د جادو او د تعویض اثر د ختمولو دپاره وظیفه. 2 ویډیو تقریبا په دې باره کې ما شیر کړي دي، او زه کوشش کوم که یو ښکلې مجربه وظیفه او یا یو مجرب غوندې عمل ما ته میلاو شو د کوم دی اصلي کامل شیخ صاحب نه، نو انشاءالله زه کوشش کوم چې هغه هم بیا شیر کړم. لیکن که کوم یو انسان غواړي چې په ما باندې د سحر، جادو یا تعویض، کوډې وغیره په ما د اثر ونه کړي، بس دا عمل د کوي، دا کومه طریقه چې مې نن په دې ویډیو کې وښوله، نو که دې انسان باندې تعویضونه شوي وي لیکن هغه به اثر نه کوي، هغه به الله جل جلاله بې اثره کړي. که جادو پې شوي هغه به الله جل شانه بې اثره کړي. او د ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې دې انسان ته به چېرته تکلیف او مصیبت نه رسي، او دا انسان به د الله جل جلاله په حفاظت کې وي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. یو ځل درته بیا وایم، کله چې سملی نو بسم الله الرحمن الرحیم 21 پیرې وایي او هغه په لاسونو شوب کوئ، په خپل ځان راکاږئ، بیا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دغه دواړه صورتونه تر د اخره پورې به وایي. دا به 3 پیرې وایي، په خپل لاسونو باندې شوب کې او په ټول بدن راکاږي، او بیا آخر کې آیات الکرسی وایي او په خپل لاسونو باندې شوب کې او په ټول بدن باندې راکاږي. انشاءالله دغه شپې کې به د هر قسم ناګهاني آفت نه تاسو کوم دی محفوظ وي، او د الله جل جلاله په حفاظت کې وي.